سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لږې بڼکې پکار دي یو توشک جوړوم. ټول مارغان راغی، یو مارغه پکې رانغی، هدهد نامه یې وه. چاته چې تاسو ملا چرګک وایي، خدای خبر چې ملا چرګک ورته ولې وایي. مولیانو به په سر سړی ولاړی. ملا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما پې پوی کوي، یا به حلالوم او یا به حل وی چې زه ولې نوم. چې راغی څه وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د دې سر د ویښتو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورک وې. هغه وی او سلیمانه ویښته مې د ډېر راخ که مړ دې کړم، زه خو دې د ویښتو نه ونیوم خو تم د هغه ورځې نه ویرېږه لکه چې زه نن تا ته پیش یم داسې به تم یو ورځې چا ته پیش شي. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو، معافي ترې وغوښته او په ډېرې عاجزه یې ورته ووی چې ته چېرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې ښار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه ښار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاه چې دی بلقیس نامه یې د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 100,000 جنگي فوج. او بیا یې سلیمانه داسې بادشاه ده چې ولها عرش عظیم، یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاه ته زما یو خط یوسه.